د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان خطرناک اقدام. پاکستان د افغان کډوالو په تړاو تازه پریکړه او اعلان کړی. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي دی ډیر ژر به د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو پیل کړي. محسن نقوی د یوناما مرستیال ته د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ ویلي دی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په پاکستان کې د اوسېدو له اسنادو پرته پاتې شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت 13 ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له مرستیال سره په لیدنه کې د افغان کډوالو په ستنېدو کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې پر رول ټینګار وکړ. ویل کېږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په دویم پړاو کې به هغه کډوال چې د افغان تابعیت کارتونه یا افغان سټیزن کارت ولري هم ایستل کیږي. پاکستان تل ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې میشت بې اسناده کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 880,000 افغان کډوال د افغاني تابعیت کارتونه ACC لري. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړی چې تر اوسه پورې یې نږدې 9 لکه افغان کډوال له دغه هیواده ایستلي دي. د یوناما مرستیال ویلي دي ملګري ملتونه له اسلامي امارت چارواکو سره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې له نږدې کار کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت 13 میاشت ویلي و چې شاوخوا 440,000 افغانان په پاکستان کې بې برخلیکه پاتې دي چې د دوی د کډوالۍ دوسیې د امریکا، استرالیا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې او جرمني په څیر هیوادونو منلي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د ملګرو ملتونو له پلاوي سره د خبرو په یوه برخه کې ویلي دي چې پاکستانی طالبان له افغانستان د پاکستان د ناامنه کولو لپاره خپل بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلانوي او ډیره کړه چې دغه بریدونه باید ودرول شي.